السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نجیب الله ساجد د زابل له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې زه یو دوکان لرم. زما په دوکان کې د 20,000 روپیو مال پروت دی. د همدغه دوکان نه زه د کور مصرف کوم. په کال کې هغه مصرف ته زه حساب کوم تقریبا 2 لکه یا 2.5 لکه روپۍ شوي وي. دا 2 او 2.5 لکه ټول د دوکان ګټه ده. آیا د دې زکات په ما کیږي که نه کیږي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې په دوکان کې زه قرآن شریف وظیفه کوم. څوک شی غواړي زه شی ورکوم، بیرته وظیفه شروع کوم، دا خو به ګناه نه لري. د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې ستا 20,000 روپۍ سرمایه ده. که په دغه کال کې په دې 20,000 روپیو باندې ته 10 لکه روپۍ هم وګټې، خو په هغه 10 لکه روپیو باندې کال تیر نشي او ستانه مصرف شي، نو چې کومه پیسې تا ګټلې دي او مصرف شوي دي موجودې نه دي در سره، د هغو زکات په تا باندې نشته. چې کومه اصلي سرمایه او پیسې تا سره موجودې دي د هغو زکات به ته ورکوې. او بهتره خو دا ده چې تاسو د قرآن کریم تلاوت او وظیفه په داسې یو وخت او ټیم کې وکئ چې څوک تاسو ته مزاحمت نه کوي. خو بیا هم که ستاسو عادت وي او ستاسو مینه ده د قرآن کریم لوستلو او تلاوت سره، چې کله کله تاسو یو صورت لولئ، څوک راځي کم شی درنه اخلي، کولی شئ چې خپله وظیفه بنده کړئ، د هغه سړي سودا ورکړئ، د هغه نه وروسته خپلې وظیفې ته او خپل تلاوت ته ادامه